والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرة يوسل ويختم آية پوری خبر شیو. واسم دیر روانو آیتونو کی اللہ رب العزت قبلی مسئلہ بیانی. قبله بمنسوخ کیگی دا بیت المقدس نا دا کعبی طرف تا. نو پا دی که وس یو خدا مسئلہ بیان شی چه نسخ یو مسئله شتی یو حکم شتی اللہ بدلولی شي او دا شوی دی دا پیوالا یو مثال. بلده چه دا یهودو یو درشم عیب او خلاف ورزی بیانیگی چه دوی خلکو تا شکونه پیدا کئی پا اسلام کے پا اسلام کے دا قبلی دا بدلی دو دلاسا چه دا سنگ قبله بدل شو او دا ولی حالان که حقیقت دوی تا معلوم نو دا یو درشم عیب دا گوی بیانیگی. خلاصه دا دی مسئلی اگر دادا روایت کے رضی امام بیحقی راوڑد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا اراغ مدینیتا نولس میاشتی اگر منز بیکو دا شام طرف تا یعنی بیت المقدس طرف تا. بیا دا رجب پا میاش کی اللہ رب العزت حکم راولی گو دا رجب دا منزو او دویم کالو دا هجرت دا هجرت او میاش دا رجب و بدی که اللہ رب العزت حکم راولی گو چه اس بتاسو پا منزک کی کعبی تا مخکوی قبلس تاسو اگا کعبه شو نو بدی که پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی سيهوديان رالو وتوي ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها دغه قبلې نه څه شي واړولي په کومه باندې چې ته وې او ته خو وایې چې زه د پیغمبرانو په لار یم او زه داسې یم او زه دغه یم اوس د هغې نه واوړېدې. د مکې مشرکان هم اعتراض کو او هغه داسې چې رسول صلی الله علیه وسلم به په مکه کې مونځ چې کوو نو کعبې ته به یې مخ کوو. بیا چې مدینې ته راغی الله ورته حکم وکړو چې ته به بیت المقدس ته مخ کې نو هغوی مې اعتراض کوي چې ته خو وایې چې زه د ابراهیم علیه السلام په لار یم نو ابراهیم علیه السلام خو چې کعبه جوړه کړه دې ته بیا مخ کوو او ته خو بیت المقدس ته مخ کې. نو د هر طرف نه اعتراضات شروع هر طرف نه. یهودو قبله خو دغه و چې هغوی به بیت المقدس ته مخ کوو او داسې راځي چې سلیمان علیه السلام په دور کې الله اعلم وی د هغه په دور کې دوی دغه طرف ته مخ کول شروع کړي دي. هر چې نصارا دي نو دوی به د مشرق طرف ته مخ کوو. مشرق چې کوم طرف ته هغې طرف ته مخ کوو هغوی زمونږ قبله جدا ده یهود وی زمونږ جدا ده او دا اعتراضات یې کول په الله باندې او د الله په رسول باندې. نو اوس دغه په دې روانو ایتونو کې هم دغه مسله بیانېږي او نن به کوشش کوو چې خبره حتی الوسع مختصري چې زیات نه زیات سبق ویلی کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس زرد چې وی به قمقل د خلقنا ما ولاهم عن قبلتهم سشوالول دوی لر د قبلی د دوینا التي كانوا عليها اگه چیو دوی پاگی باندی. خدا آیت باز علماوی د قبلی د بدلیدون مخی نازل شوی یعنی اللہ د مخی خبر ورکو چې خلق به اعتراض کی او باز علماوی نا قبله چې څنګه بدل شو الله خبر ورکو چې اوس به قمقلان اعتراض کی. د دین خو یو دا مسله راوته چې څوک کوم د الله په حکم او په دین باندې اعتراض کوي دا قمقل دی. خو واضح دی کې شک نشته. کم عقل په دې دی چې دین الله را لېږلی دی الله وی داسې وکوئ داسې مه کوئ داسې کوئ داسې مه کوئ دی وی ولې د ده نه لوی قمقل بل کم یو دی. نو وی به قمقلان د خلکو نه چې څه شي واړول دوی لره د قبلې د دوی نه هغه چې دوی پې وو. نو که مشرکانو دا خبرئ نو مشرکانو وی چې دوی د کعبې نه بیت المقدس ته څه شي واړول او که د یهودو اعتراضي
نو هغه وایي چې د بیت المقدس نه دوی کعبې ته څه شي واړول. جواب او څه ناشنا جواب یې دی قل لله المشرق والمغرب، تو وایه د الله دپاره مشرق او مغرب دی. بس چې هغه وایي کعبه جو کعبه، چې هغه وایي بیت المقدس جو بیت المقدس. زموږ خو د الله د حکم سره کار دی او که بل ځای راته ښوولی وی موږ هغې ته مخ کولی. موږ د کعبې عبادت خو نه کوو، نه موږ د بیت المقدس عبادت کوو. دا خو رب راته ویلي دغه طرف ته مخ کوئ موږ ورته مخ کوو. یعنې که هغه الله راته بل ځای ښوولی وي موږ بل طرف ته مخ کوو. ځکه چې مقصد خو د الله بندګي کول دي، نه د کعبې بندګي ده نه د بیت المقدس بندګي روانه ده. بندګي خو د الله ده. نو مشرق هم د الله دی، مغرب هم د الله دی. دا هغه قمقلان دي ګوره چې مشرق او مغرب د کم رب دی د هغه په احکاماتو اعتراض کوي، خو قمقلان شو بیا. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هدایت کوي چاته چې وغواړي لارې نیغې ته. د دې دا مسله راووته چې رب العالمین مؤمنانو ته دې امت ته نیغه لار ښوولې ده. ځکه دلته دا خبره وکړه چې مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی. د الله مرضي دی چاته نیغه لار کوي. نیغه لار مخکې هم دقه و چې بیت المقدس ته مخکې، د هغې نه بعد نیغه لار هم دقه ده چې کعبې ته مخکې. اوس دا الله چاله توفیق ورکړي چاله نه ورکوي. چې چاله توفیق ورکوي هغوی لایق د دي، یعنې هغو کې انابتي عجزي پکې د الله بندګي کې. چاله چې نه ورکوي لکه یهودو ته توفیق میلاو نه شو، نصاراو ته میلاو نه شو، هغوی په زړونو کې مرضونه د الله نه څوک څه تپوس خو نشي کولی. اوس الله رب العزت وایي چې ما دا امت یوازې په دې نه دی غوره کړی چې صرف مې دوی له غوره قبله ورکړې ده، بلکې الله وایي دا امت ټول ما غوره امت ګرځولی دی. نو ځکه د امت غوره دی نو الله له غوره قبله مو ورکړه چې هغه کعبه ده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، او دغه شان من ګرځولي تاسو امت غوره لتكونوا شهداء على الناس، د دې دپاره چې تاسو شئ ګواهان په خلکو. ويكون الرسول عليكم شهيدا، او شي رسول ګواه په تاسو باندې. دا د دې امت فضیلت دی چې رب العالمین غوره امت ګرځولی دی. غوره امت په امتونو کې هغه دا امت دی کوم کې چې الله رب العزت موږ ګرځولی او موږ پکې پیدا کړي. امتا وسطا، وسط په عربۍ کې د هر شي غوره ته ویلی کېږي. د هر شي غوره ته وسط کله سړي ذهن ته تړل شي منځ ته، خو هغه معنی پکې هم پرته ده. دا امت دله الله د وسطیت منهج ورکړی دی، یعنې نه زیاتې کوي نه کمې کوي. لکه اوس ګوره چا د انبیاو په باره کې زیاتې کړی دی د الله بچي ته جوړ کړي دي، چا بلکل پرېښودي دي. دې امت له الله نیغه لار ورکړې ده چې نه دا د الله بندګان دي، زامن د الله نه دي، بچي د الله نه دي، دا د الله بندګان دي. خو عام خلک هم نه دي، دا د الله رسولان دي. دا اوس هغه منځنۍ لار ده. دغه شان ډېرې مسلې دي که اوس موږ لاړ شو خبره به رانه اوږده شي. نو دا معنی پکې هم پرته ده او دغه معنی هم ده چې دا امت الله غوره امت ګرځولی دی. او دې باره کې به انشاءالله ایتونه نور هم راشي. او بیا دا ورسره فایده ده که دا کومه کعبه چې الله قبله ګرځولې ده که نه دا د دنیا په منځ کې ده، بلکل د دنیا په منځ کې دا راځي. نو هغه امت چې دی هغه هم غوره امت دی، هغوی له هم الله وسطیت ورکړی دی، او قبله چې ول الله کومه ورکړې ده هغه هم غوره ده. دومره شرف ول الله ورکړی دی، الله ورته وایي ما تاسو غوره کړي په دې چې په خلکو باندې ګواهان شئ. لتکونوا شهداء علی الناس، تاسو به ګواهان یې په خلکو باندې. حدیث کې راځي او دا صحیح حدیث دی، امام احمد راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی، نورو کتابونو کې هم دی. ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د قیامت په ورځ به نوح علیه السلام راوغوښتی شي. نو هغه ته به الله وایي چې هل بلغته، تا هغه پیغام رسولی او خلکو ته کوم چې ما درکړی؟ هغه وایي چې او یا الله. قوم به یې راوغوښتی شي فیدعا قومه، نو قوم ته به الله وایي چې
تاسو ته د پیغام درلېږلی و در رسولی و هغه به چې ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد نه مونږ چا یې راولي نه مونږ ته څوک پیغمبر راغلی دا به نوح علیه السلام قوم الله رب العزت به نوح علیه السلام ته وایي من یشهد لک نو ستا دپاره څوک شته چې ګوایي وکړي چې او تا پیغام رسولی دی اوس ګوره د هر څه الله ته پته ده لکه دا سوال به څوک نه کوي چې ولې الله ته پته نه الله ته پته ده خو دا الله حجت قایموي او دا خبره راښکاره کوي چې څوک دا ونه وایي چې الله ما سره ظلم کړی دی نو څوک به ګوایي وکړي هغه ورته محمد و امته محمد صلی الله علیه وسلم او دغه امت به ګوایي ورکړي نو دا امت به په دې خبره ګوایي ورکوي چې او نوح علیه السلام خپل قوم ته پیغام رسولی دی د هغه عزت دی چې الله رب العزت دی امت له ورکړی دی او صرف دا نه چې دا امت د چا ښه صفتو کې هغه سړی دی مجموع ټول امت یو کس نه لکه یو اسې دلیل پې واله بل په حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي چې یو جنازه تیره شوه او موږ د رسول وسلم سره ناست وي خلکو یې صفت شروع کړو دا ښه سړی دی دا داسې رسول وسلم ته یې وجبت په ده لازم شو بله جنازه تیره شوه خلکو یې بدي بیانول شروع کړو یاره ډېر بد سړی و خلک ته یې څنګ و داسې و دغه رسول وسلم وی واجب شو وجبت نو ابی بن کعب رضی الله عنه یا رسول الله ما قولك وجبت د دې څه مطلب دی ستاسو دا وینا چې واجب شو وی الله ستاسو باره کې ویلي دي لتکونو شهداء علی الناس چې تاسو په خلکو باندې ګواهان یې ملائک په اسمانونو کې ګواهان دي او زما امت په ځمکه کې ګواهان دي نو چې تاسو ووایي چېرې دا سړی ښه سړی دی صفتو مو وکړو د دپاره جنت لازم شو او چې تاسو یې بدي بیانه کړه چېرې دا سړی بد سړی دی د دپاره جهنم لازم شو دا د دې امت غوروالی دی او زمونږ دپاره پکې یره پرته ده اوس د مرګ نه بعد به خلک په تا پسې څه وایي دا خبره زما او ستا په لاس کې وشتي چې ما ورته داسې څه وکړو چې دنیا کې زموږ یو ښه ذکر پاتې شي چېرې ډېره ټیټ مزدوري یې کوله کاڼي به یې ماتول دغه نه ویم دغه طرف ته سوچ لاړ شي چې ستا د دیندارۍ خلک صفت وکړي ستا د سړیتوب صفت وکړي ستا د اخلاقو ستا د خوی ستا د کردار ستا د ناستې پاستې د دې صفت وشي صفت د دنیا نه داسې خو دنیا کې ډېر کافران دي چې هغه په دنیا کې د مسلمانانو نه تکړه دي نو که اوس د هغوی صفت وشي نو به جنت ته ځي نه د هغې نه به د الله رب العزت مخکې خبره بیانوي حکمت ګوره ولې الله دا قبله بدله کړه یو دلته بیانېږي حکمت دي که ډېر حکمتونه خو یو الله دلته بیانوي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او موږ نه ده ګرځولې قبله هغه چې وي ته په هغې باندې الا لنعلم مګر د دې دپاره چې راښکاره کړو من یتبع الرسول هغه څوک چې تابعداري کوي د رسول ممن ینقلب علی عقبیه د هغه چا نه چې اوړي په خپلو پوندو باندې الله وایي دا قبله موږ واپس کعبه ولې وګرځوله چې راښکاره شي هغه څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي او جدا شي د هغه خلکو نه چې هغوی په پوندو باندې اوړي په پوندو باندې اوړېدو څه مطلب دی اعراض مخ اړول خلک وایي که نه وی پلانې د خبرې نه په شا شو په شا شو دا مطلب نه دی چې په شا روان شوی دی په شا شو مطلب دی غاړه یې ورته کېنښود ویې نه منله ورته د الله په هر کار کې حکمت وي یعنې صرف 14-19 میاشتې وي صرف 14-19 میاشتې وي خو حکمت ته وګوره ښه صفا پته ولګېده چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک نه کوي د منافقانو پته ولګېده د یهودو ولګېده د نصاراو ولګېده د مشرکانو ولګېده ښه اوس یو سوال زموږ نه یو کس کولی شي خو چې هغه ډېر سوچ وکړي دې مسلې ته اله چې اول د قبله کعبه وه بیا بیت المقدس یا بیت المقدس هغه طرف ته مخ شو بیا د هغې نه کعبې ته نو
یو پر د کعبې نه واوړې د قبله او بیا کعبې ته راوړي، نو بیا ولې د کعبې ته راوړي چې دا مخکې وه کعبه؟ یو حکمت خو دا بیان شو، د خلکو پکې پته ولګېده. دویم دا ډېر باریک حکمت دی. رب العالمین غواړي که نه چې د دې بندګانو دا زړونه په دې کعبه پورې داسې ونه تړلی شي مکمل، چې دوی وایي چې بس موږ د کعبې بندګي کوو. دوی له تربیت ورکوي چې ګوره بندګي تاسو زما کوئ، د کعبې نه کوئ. چې کله ته زه وایم چې کعبې نه واوړئ بیا به اوړئ. پوه شوې په دې کې تربیت یې وکړو. داسې نه چې د یو سړي زړه د کعبې سره داسې وتړلی شي چې بس ګویا کې دی د کعبې بندګي کوي. الله تربیت ورکوي چې ګوره خبره د کعبې نه ده، خبره د کعبې د رب ده. نو چې اگر ته وایي کعبې نه واوړه بیا به اوړې، دلته بیا ستا پته ولګي چې ته د الله څنګه بندګي کوي. چې اگر ته وایي کعبې ته راواوړه، کعبې ته راواوړه. نو پکې دا تربیت هم وشو چې خبره د بیت المقدس نه ده چې یهود دغې پورې نښتي دي. خبره دغې نه ده، خبره خو د الله د بندګۍ ده. نو که یهودو په رښتیا د الله بندګي کولی او د خپلو دعوو کې رښتینې وې، نو بیا به هغوی ویلی چې بس دا خو زموږ رب موږ ته ویلي چې کعبې ته مخ کوي، چې رب راته ووایي بس کعبې ته مخ کوو. د الله په هر کار کې ګوره څومره حکمتونه. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، او یقینا دا خبره خامخا ګرانه وه. الله وی ډېر ګران کار ګرانه وه. ته یو قبلې ته 14 میاشتې لمونځ وکړې او بیا د هغې نه بعد الله ووایي एकदम ووایي بل طرف ته مخ که، ډېر ګران کار دی. خو الله وی الا علی الذین هدى الله، مگر پاک کسانو چې الله ورته هدایت کړی دی هغوی ته نه ده ګران. هغو خو د الله د حکم سره تاویږي را تاویږي. صحابه کرام چې دغه نه پاتې شوي تبوک د غزا نه هغه درې، نو کعب بن مالک رضی الله عنه کیسه موږ بیان کړی، اشنا ځوان نو په هغه پسې یو خو په هغو دا امتحان و چې چا ورسره خبرې نه کولې، رسول وسلم په پابندي لګولې. او بیا لوی مصیبت پې دا راغی چې امر ورته د رسول وسلم د طرف نه راغی چې ښځې پرېږدي کورونو ته یې ولېږئ، یعنې پلار کور ته ولېږي. د مؤمن دې حال ته وګوره که نه، الا علی الذین هدى الله، چې الله ورته هدایت ورکړی دې ته څه ګران نه وي. چې کله کس ورته ور وټکو ناخوشحاله شو، کس زیری د توبې راکړي چې الله توبه قبول کړي. توبه وي نه، توبه کوم ځای کې قبوله شوې. خبره ښه سخته شوه. رسول صلی الله علیه وسلم چې را خپله بیبي دا ولېږه، نو هغه وایي چې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم نه دومره تپوس وکړه چې څنګه یې ولېږم، طلاق یې کړم که نه هسې ولېږم پلار کره اوسې ورسوله. دا د مؤمن حال دی. نه ولې او دا خو زموږ سره ډېر وخت شوی دی او موږ له بچي راوړي دي او دا خو چې اوس به د دې کور تباه شي او چې زما کور تباه. نه نه نه، بس صرف دومره وضاحت د رسول صلی الله علیه وسلم نه وکړه چې لکه پرېښوده یا کور ته لېږل څه مطلب دی. ویلېږو یعنې څو ورځو لپاره زموږ په نکاح کې به وي، خو هلته به ځکه چې الله رانه ناراضه دی، مؤمنان ناراضه دي، دا پکې سزا شوه چې دا ښځه به د نه هم هلته ناست دی. که نه وایي چې بلکل د نکاح نه وباسه، طلاق یې کړه، نو چې د نکاح نه یې ختمه کړو. دا د مؤمن شان ده. الله وایي دا کار ګران و، د قبلې دا بدلېده، خو الله چې ورته هدایت کړی هغوی ته ګران نه و. په دې کې بله مسله راله، یهودو بیا بله قصه شروع کړه او یهودو هم دا چیړ کوو او مؤمنانو ته هم دا اشکال پیدا شو. هغه دا چې د کومو مسلمانانو چې بیت المقدس ته منځونه کړي دي او مړه شوي د هغوی به څه حال وي؟ د هغوی د منځونه به الله قبلوي که نه به قبلوي؟ نو یو خو یهودو دا اعتراض وکړو، وایي ښه 14 میاشتې ستاسو منځونه چې هغې به څه کېږي او ستاسو منځونه لاړو خراب شو. او په خپله مؤمنانو ته هم دا اشکال و، لکه حدیث کې راځي امام بخاري راوړی برا رضی الله عنه، هغه وایي چې موږ 14 میاشتې لمونځ وکړو بیت المقدس ته، او اولنی لمونځ چې وي پوره دغه ته وشو د کعبې ته، هغه د مازدیګر لمونځ او د رسول وسلم سره کسانو لمونځ وکړو، بیا رالو په بل جومات باندې تېرېدو، هغوی په رکوع کې وو. نو هغه کس اواز وکړو، وایي زه ګواهي ورکوم په دې خبره چې ما د رسول وسلم سره لمونځ وکړو او کعبې ته مو مخ کړه.
هغوی په غزي باندې مفونه راواړول کعبې ته. خو خبره دا وه چې د دې قبلې د بدلېدو نه مخکې زموږ سرونه مړه شوي. لم ندري ما نقول فيهم، نو موږ ته هېڅ پته نه لګېده چې اوس د هغوی مبارک کې څه ووایو. الله یې ترې راولی کړو. عبدالله بن عباس روایت دی وی لما وجه النبي صلی الله علیه وسلم الى الكعبه، کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم مخ وګرځولی شو کعبې ته، نو صحابه کرام رالو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی کیف اخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بیت المقدس، یا رسول الله زموږ د هغه وروڼو باره کې به څه وي چې هغوی د 14 میاشتې لمونځونه دغه طرفونو ته کړي دي او مړه شوي، او په هغو کې لوی لوی صحابه کرامو لکه اسعد بن زراره رضی الله عنه، ابو امامه رضی الله عنه. او روایت کې داسې هم راځي چې حویی ابن اخطب د یهودو مشر و، ډېر هغه مسلمانانو پورې خندل، وی د هغه مونځ هم څه چلو شو، هغه تاسو چې مخکې کړی دی، تاسو خو د قبلې نه مخ واړو که نه، نو که تاسو په ګمراهۍ وئ، د 14 میاشتې تاسو په ګمراهۍ وئ، نو بیا خو دغه ستاسو دا کوم ملګري چې مړه دي دا په ګمراهۍ باندې مړه دي. بیا ګوره دا شک پیدا کول دي په دین کې. دا په دې مسلمانانو کې هم بس داسې خلک شته چې د حق دین باره کې دا خبرې سړي ته راځي. نو دې مؤمنانو ورته یو ناشنا خبره وکړه، وی هدایت په هغه څه کې دی چې الله ویلي د هغې د کولو، او ګمراهي په هغه څه کې ده چې الله دې ته منع کړی او ته یې کوې. نو دغه چې مړه شي دغه چې مړه شوي د هغوی په باره کې څه وایې؟ هغوی رالو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې، یا رسول الله زموږ دا وروڼه د دوی په باره کې به څه وایو موږ؟ الله ایتونه راولېږل، مهربانه رب دی. او چې قبله هغه بدله کړې ده نو هغه د هرې خبرې درته وضاحت کوي. وما كان الله ليضيع ایمانکم، او نه دی الله چې ضایع کړي منځونه ستاسو. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یقینا الله په خلقو ډیر شفقت کوونکی مهربان دی. الله ستاسو منځونه نه دي ضایع کړي، دا جواب ولا ورکړي. ګوره مونځ ته ایمان وي، وما کان الله لیضیع ایمانکم، داسې ګټه عبادت دی. مونځ ته ایمان وي، الله ستاسو ایمان نه ضایع کوي. پوه شي چې چا مونځ ضایع کړی دی، ایمان یې ضایع کړی دی. دلته مسله راووته. بله دا راووته چې ایمان کې عمل لازم دی، ایمان کې عمل لازم دی. مخکې دې خبرې وضاحت کړه. یو دلیل پې دا دی، وګوره الله مونځ ته، مونځ عمل دی که نه، هغه عمل ته ایمان وي. وی الله ډېر مهربانه دی. نو یو مهرباني دا ده چې هغه مونځونه ضایع نه کړو. بله مهرباني دا ده چې دا قبله بدله کړه. څنګه؟ سړی وایي دې کې څه مهرباني وه؟ دا هم د الله مهرباني وه، ځکه چې دا سخته به مسلمانانو راله، د هر طرف نه په هغوی باندې چې د اعتراضونه شروع شو، رب العالمین د هغوی مرتبې اوچتې کړې. دا هم ګوره مهرباني ده. د امتحانونه مصیبتونه هم ګوره د الله مهرباني ده، مرتبې ورسره اوچتېږي. ستاسو څه خیال دی د کومو صحابه کرامو چې د قبلې ته کعبې ته مخ کړی و په د یو کس په خبر سره په منځ کې، الله به دوی له څه ورکوي؟ دا معمولي کار دوی کړی دی؟ څومره غټ کار یې کړی دی. موږ د مسلمانانو ته دنه لګیا یو چې لکه الله دا وایي، د الله رسول دا وایي، د وایي بابا چې وایي، مولوي صاحب چې وایي، مذهب چې وایي، د ده پوه کول ګران دي. ورته دلیل هم ښایو، قسمونه ورته هم خورو، او یو قوم د یو کس په ګواهۍ باندې قبله بدلی، الله به دې خلکو له څومره اجر ورکړي. نو دا ټوله د الله مهرباني ده. اوس د قبلې د بدلېدو خبره ذکر کیږي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقینا منګینو بیا بیا اورېدل د مخ ستا اسمان ته. فلنولینک قبلة ترضاها، نو خامخا من اړو ته داسې قبلې ته چې ته خوښې هغې لره. قد نرى تقلب وجهك في السماء،
د رسول صلی الله علیه وسلم ګوره دا خوښه وه چې د هغه دا قبله یعنې کعبې ته شي دا یې خوښه وه ځکه دې ته یې مونځونه هم کړي بل د ابراهیم علیه السلام قبله وه نو رسول صلی الله علیه وسلم به مخ اړو راړو په مخه د اسمان ته به یې کتو و دې کې فایدې یوه الله بره دی د ذات په اعتبار سره الله بره دی دویمه رسول صلی الله علیه وسلم په مخه د هغه خوړې اړی راړی د اسمان ته ګوري که چې ته وحي راشي نو دریمه ادب د رسول صلی الله علیه وسلم الله ته وایي دا ارمان یې دی نو څلورمه غټه فایده رب العالمین ارمانونه پوره کوي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ته چې د الله نه کوم امیدونه ساتي ښه پوره یقین په الله ساته الله به دله یو ورځ پوره کړي خو چې د انسان یقین په الله باندې څه هغه مضبوط فول وجهك شطر المسجد الحرام نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره او چرته چې یې تاسو نو واړوئ مخونه خپل په طرف د کعبې ها طرف دم د الله رحم دی ګوره لکه اوس که ته د کعبې سره خوا کې ولاړې نو بیا خو په تا لازم دي چې عین کعبې ته به مخکې ته حرم کې ولاړې نو مخکې به کوم طرف ته بلکل به کعبې ته مخکې خو چې د کعبې نه لري بیا د کعبې طرف ته یعنې چې لازم به کعبه یعنې بلکل به ته مخامخ دا به څومره ګرانې وکړه داسې خو الله رحم وکړو اوس د تېرې شوي ایت کې وایي چې الله په خلکو ډېر مهربان دی وایي نه دې طرف ته یې مخ کوئ نو بس موږ یو طرف ته مخ کوو د چا یو طرف ته کعبه ده علاقې پورې خبره ده د چا بل طرف ته راځي خو هغه طرف ته مخ کېږي لازم نه ده چې ته به نیغ کعبې ته ولاړې نو دا د الله مهرباني ده او بل په دې کې ډېر حکمتونه دي یو خو د الله بندګي پکې راښکاره کېږي دویمه دا چې مسلمانان پې یو شوي دي د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمان دی هغه د مانځه په ټیم کې کعبې ته مخ کوي دا د مسلمانانو یووالي دپاره الله رب العزت دا کار کړی دی نو دې ځای کې اوس الله رب العزت امر وکړو چې اوس به مخ په کوم طرف وي ستاسو او د کعبې په طرف او زه به درته دا یو فایده ذکر کوم چې اولنی مونځ کوم ځای کې شوی دی کعبې ته او چا کړی دی په کوم ځای کې چې په رسول وسلم باندې امر راغلی دی که نه امر ورته راغلی دی وحي چې ته مخ واړوه کعبې ته نو رسول وسلم په بل جومات کې و او هغه جومات ته ویلی کېدو مسجد بني سلمه او اوس مشهور دی په مسجد القبلتین باندې لیدلی هم د مسجد مدینه کې که دغه ځای کې رسول وسلم د سحر مونځ کو او امر ورته راغی یو رکعت یې کړی یو رکعت یې کړی او امر ورته راغی چې ته اوس مخ واړوه کعبې ته نو رسول وسلم مخ واړوه کعبې ته او مسلمانان ورسره مخ واړوه کعبې ته انس بن مالک رضا روایت ته په صحیح مسلم کې دا اولنی مونځ شو کوم سحر مسجد قبلتین کې د هغې نه بعد بیا چې پوره مونځ شوی دی کعبې ته نو هغه د مازدیګر یا ماسپښین مونځ شوی دی دا حدیث د براء رضی الله عنه دی په صحیح بخاري کې دی د قبا والا سره څه چل شوی دی هغوی ته خبر وروسته رسېدلی دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی عبدالله بن عمر وی په قبا کې د مسجد قبا چې دی مدینه کې وی دې کې خلکو مونځ کو د سحر مونځ او دې کې یو کس راغی او ورته وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد انزل علیه الليله قرآن رسول وسلم باندې د شپې قرآن نازل شوی یعنی تیر شوي ورځ او امر ورته شوی دی چې ته کعبې ته مخ که نو هغوی خپل مخونه واړول کوم طرف ته کعبې طرف ته هسې یو روایت داسې راځي امام نسایي راوړی دی د ابو سعید ابن المعلا نه وایي د ماسپښین مونځ د ماسپښین مونځ ذکر کړی ولې دې روایتو کې اختلافات راځي لکه چا یو صحابي یو ټیم کې راغلی بل ټیم کې بیا خبر مسجد قبا ته بل ټیم کې رسېدلی مسجد نبوي کې بل مونځ
نو دا سره یو بل سره ټکراو نه خوري. هغه ډېر عجیبه قصه د هغه دا ده د ابو سعید وایي موږ بازار ته روان وو نو موږ چې به کله په جومات تېرېدو موږ به پکې لمونځ کوو د رسول وسلم په جومات باندې. نو یو پیر موږ په جومات باندې تېر شو نو رسول وسلم په منبر باندې ناست او خلکو ته لګیا دی وایي چې ډېر غټ کار وشو ډېره داسې وشو دغه خلکو ته نصیحتونه کوي وایي چې رسول وسلم دا ټیم نصیحت کې خو چل شوی دی وایي زه هم کېناستم نو رسول وسلم د آیت تلاوت کوي الله وایي چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها الله وایي چې تا به مونږ هغه طرف ته ستا مخ وګرځو چې ستا هغه قبله خوښه وه. وایي ما هغه ملګري ته داسې غریب ورته کوي وایي چې دې ګوټ کې یو 2 رکعته لمونځ کوو دې کعبې ته نو موږ به اولني مسلمانان شو چې کعبې ته به موږ لمونځ کړی قبلې ته بدلېدو نه بعد فتوارینا فصلینا د رسول وسلم نظرونه مو ځان پټ کړو او 2 رکعته مو زر زر چې دی کعبې ته وکړو او له دغه ټیم کې صرف ایتونه راغلي نو ثم نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رسول وسلم د منبر نه راکوز شو او د ماسپښین د مانځه امامتي ورکړه او کعبې ته یې مخ کړه. خو دا ابو سعید او د ده سره یو بل ملګری دوی د هغوی نه مخکې کوم طرف ته لمونځ وکړو دوی کعبې طرف ته لمونځ وکړو. اوس الله رب العزت وایي چې ګورې دا خبره داسې نه ده چې یهود ته نه دي خبر یهودو ته د دې خبرې ښه پته ده هغو حق پټوي. وإن الذين أوتوا الكتاب او یقینا کسان چې ورکړی شوی د هغوی ته کتاب لیعلمون انه الحق من ربهم خامخا پوهیږي چې دا قبله حق دی د طرف د رب د دوی نه. خو ته پته ده نو هغوی ته څنګه پته ده تورات کې دا خبره وه چې د اخرني پیغمبر قبله به کعبه وي د هغوی ته پته وه خو د ضد او د عناد او د حسد د لاسه یې نه راښکاره کول. وما الله بغافل عما يعملون او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې دوی یې کوي. اوس الله رب العزت ګوره د دوی هغه ضد بیانوي چې دا دومره ضدیان دي چې د دوی نه تمه مه ساتئ چې دوی به ستاسو خبره واوري. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية او کچرته ته راوړي هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب هره یوه نښه که ته ورته ډېر دلیلونه راوړي که نه او ډېرې نښې راوړي ما تبعو قبلتک تابعداري نه کوي دوی د قبلې ستا وما أنت بتابع قبلتهم او نیت تابعداري کوونکی د هغوی د قبلې. اصل کې دی کې دننه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره منع کول دي چې ته به هم تابعداري نه کوې. معنی دا چې د جوړ جاړي سلار پکې روزي هغوی خو غاړه نه ایږدي نو ولې مؤمنان به غاړه کېږدي نه څنګه به غاړه ایږدي ته به حق پرېږدي. الله وایي دا دومره ضدیان دي صرف ستاسو سره خبره نه ده ورانه دوی خپلو کې وران دي. وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی بعض د دوی تابعداري کوونکي د قبلې د بعضو. نصارا وایي بس زموږ دا قبله برابر ده یهود وایي زموږ دا هر یو خپله خبره نو خپلو کې د یو بل نه مني. الله پیغمبر ته وایي که ته هر دلیل راوړي دوی ستا خبره نه وایي. ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته ته روان شوې د دوی په خواهشاتو پسې خو الله وایي چې تم تابعداري کوونکی نه یې د دوی د قبلې خو الله اصل کې مؤمنانو له درس ورکوي او که روان شوې دا خو پیغمبر نشي کولی خو موږ یری او دې آیت مخکې تېر شوی من بعد ما جاءك من العلم وروستو د دې نه چې راغی تا ته علم د څه وحي چې تا ته راله وحي چې قبله دا د دې نه بعد به څوک تابعداري وکړي بیا د هغوی
إنك إذا لمن الظالمين یقینا تب بدغ وخ خامخا د ظالمانو نشي. یعنی چې څوک وحی پریدي او د خواهشاتو تابعداري کوي د څه دی؟ ظالم دی. اوس الله رب العزت وایي چې دې څه نه چې اهل کتاب خبر نه دي، دوی خو دا پیغمبر یا ضمیر راجع د قبلې ته یا قرآن ته، دوی دا قرآن دا قبله او دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل زامن پیژني. الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب، یعرفونه پیژني حقانیت د دې پیغمبر، د دې پیغمبر یا قرآن یا قبلې پیژني، دا ټولې خبرې دي کې نه پیژني حقانیت. کما یعرفون ابناءهم، لکه څنګه چې پیژني خپل زامن. وان فریقا منهم، او یقینا یو ډله د دوی نه لیکتمون الحق، خامخا پټوي حق لره، وهم یعلمون، او حال دا چې دوی پوهیږي معلوم دی ورته حق خو پټوي. د رب العالمین عدل ته وګوره، وان فریقا منهم، یو ډله یعنی په دوی کې داسې خلک کوم شته چې حق نه پټوي، حق ته غاړه ایښودې. او هغه مشهور یو قصه به درته ذکر کړم. عمر رضی الله عنه دا پکې دینداره خلکو مثال وایي. عمر رضی الله عنه یو پیر د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه سره میلاو شو. عبدالله ابن سلام د یهودو عالم تیر شي، وی ایمان راوړ او مشهور صحابي دی. نو دی عمر ورته وی اتعرف محمدا کما تعرف ولدک، ته د محمد صلی الله علیه وسلم داسې پیژنې لکه څنګه چې خپل بچی پیژني؟ هغه ورته ناشنا جواب ورکړو، وی نعم معرفتي بمحمد اشد من معرفتي بابني، زه دا پیغمبر دومره ښه پیژنم چې دومره ښه د خپل بچی نه پیژنم. هغه ورته څنګه؟ وی نزل الامین من السماء على الامین في الارض بنعته فعرفته. اسمان کې چې کوم امانتګر دی جبریل علیه السلام راغلی دی د ځمکې په امانتګر پسې چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم بالکل سره د هغه صفاتو چې هغه موږ ته بیان شوي دي په دغه صفاتو موږ پېژنو چې موږ دا حق دی. واني لا ادري ما كان من امي ولدي، او زه د خپلې ښځې د ټولې قصې نه یم خبر، کیدای شي خیانت یې کړی، خو په دې کې شکي نه یم، د رسول وسلم په خبره کې شکي نه یم، او د ښځې باره کې څه پته کیدای شي پټ پناه یې چل کړی، هغته څه پته لګي. نو بیا یې دا وی زه ګوایي ورکومه ان محمدا رسول الله حقا، رسول وسلم یقیني پیغمبر دی د الله، کما نعته الله فی کتابنا، لکه څنګه چې الله موږ ته په تورات کې بیان کړی دی. لا اشک فی ذلک، زه به سره شک نه کوم. اما ولدي، هر چې د بچي تپوس ته معنی وکړو، فلعل والدته قد خانت، کیدای شي د هغه مور ما سره خیانت کړې. ولا ادري ما تصنع النساء، او ما ته څه پته لګي چې ښځه پټه پناه څه کوي. نو عمر رضی الله عنه سر ښکل کړو، ورته وی وفقك الله یا ابن سلام، الله دې تعالی توفیق درکړي ای د سلام زویه عبدالله ابن سلام، سلام د هغه د پلار نو، فقط صدقت تا رښتیا وو. نو هغه دا خبره د الله دلته کړې ده چې دوی دا پیغمبر د خپل بچي نه زیات پیژني. ها یو ډله پکې شتي چې هغوی دا حق پټوي، نو هغوی ته هم ګورې دقه شان معلوم دی څنګه چې عبدالله ابن سلام ته معلوم، خو هغوی یې پټوي. الحق من ربک، حق ثابت دی د طرف د ربستانه، فلا تکونن من الممترین، نو مه کېږه د شک کوونکو نه. پیغمبر خو شک نه کوو، نو څه مطلب شو دی؟ مضبوط اوسېږه، بارک الله فیک. او موږ ته پکې هم نصیحت دی، کله اعتراضونه ډېر شي که نه، قبله بدله شوه او هسې کله کله سړی دا منظر ذهن کې جوړ کړي که نه،
سړی وایي چې څه حال به لکه تاسو وایي چې قبله एकदम بدله شو مدینه کې مکه کې به څه حال او هر طرف نه اعتراضات منافقان لګیا دي او یهود لګیا دي او نصارا او دا خو دیسي او دا خو تاسو وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو مشرکان وایي بل وایي چې تاسو وایي چې دا نبي دی نو د انبیاو قبله خو بیت المقدس وه او دا څنګه او دا ولې الله وایي ګورې شکیان نشئ حق همدقه دی کوم چې الله درلېږلی دی سره برابر شک به نه کوه الحق من ربک حق صرف حق دی کوم چې الله له طرف نه راغلی دی نو دې کې به شکي کېږي نه ولكل وجهة هو موليها او د هر چا دپاره یو طرف د توجه دی چې دی مخ اړونکی دی هغې ته د هر چا یو مخه ده الله اکبر هو موليها چې هغه مخ اړونکی دی دغه مخې ته اوس دې کې دوه طریقو سره وضاحت دی یو وی معنی داره چې د هر چا یو مخه ده یو قبله ده هو مولیها چې الله اړولی دي دغه خلک هغې ته نو ضمیر الله ته راجع شو هو مولیها الله اړولی دا طرف ته یعنی هر امت ته الله یو قبله ورکړې ده ښوولې ده هر امت په خپل طرف تللی دی تاسو ته الله ستاسو قبله وښوده بل چې کوم مشهور تفسیر دین مشهور دی الله وی هر یو مخه راټینګه کړې ده او بس دغه مخه یې مضبوطه رانیولې ده هر سړی لګیا دی که یو طرف ته مخه نه ده مخه یوازې د قبلې نه مراد قبله ته هم پکې دننه راغله لکه یهود یو طرف ته مخ کوي بس دغه یې رانیولې نصارا بل طرف مشرکان بل طرف مسلمانان بل طرف مخه عمل ته هم ویلی کېږي خوی ته هم ویلی کېږي د چا مخه جومات ته ده هو مولیها بس مخه جومات ته ده د چا مخه ډمتوب ته ده د چا مخه د الله دشمنۍ ته ده د چا مخه د الله سره دوستۍ ته ده د چا مخه دیندارۍ ته ده د چا مخه بېدینۍ ته ده د چا مخه حرامو ته ده د چا مخه حلالو ته الله اکبر هو مولي هر سړی په یو مخه روان دی د دنیا د دقه شان امتحان هر سړي یو مخه رانیولې ده او روان دی او الله وایي تاسو به خیال کوئ نو څه وایي فاستبقوا الخیرات نو مخکیوالی وکئ نیکیانو ته تاسو د نیکیانو دا مخه مضبوطه راونیسئ فاستبقوا استباق یعنې یو بل له مخکې شئ مقابله وکئ الخیرات هر د خیر کار پکې دننه راغلی هر نیکي پکې راغلی که وړه ده که هغه لویه ده خبره صرف د دې نه ده چېرې دا غټه نیکي ده یا دا وړه ده هر د خیر کار کې څه وکئ مخکیوالی وکئ مخکیوالی أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا هر ځای چې یې تاسو رابولي تاسو لره الله ټول دا خبره ولې وکړه دلته دوه خبرې دي یوه وایي هر سړي یو مخه رانیولې ده او روان دی او هر یو به الله ته مخامخ کېږي بیا به یې ترې مخې تپوس کوي چې ستا مخه کم طرف ته دویمه ده موږ ته ووایي نیکیانو کې د یو بل نه مخکېوالی وکړي الله وایي دا ضایع کېږي نه تاسو به ټول زما خواله راځئ بیا هر څه بدله بدله درکو نو دا کار به څنګه کېږي ان الله على كل شيء قدیر یقینا الله په هر څه قدرت لرونکی دی الله ته هېڅ ګران عبدالله ابن عباس ته یو کس ویلي د قیامت پر ورځ به الله د دومره خلکو سره څنګه حساب کوي په یو ځای دومره مخلوق هغه ورته لکه څنګه چې ټولو په یو وخت کې رزق ورکوي ته سوچ وکړې دنیا کې صرف انسانان نه دي انسانان پیریان ځناور مارغان دې ټولو له الله رزق ورکوي په یو ځای نو د یو رزق ورکول الله لره نه مصروفه کوي د بل د رزق نه دغه شان به الله حساب کتاب کوي الله قادر دی په هر څه باندې د الله په باره کې څوک دا نشي ویلی چې څنګه قادر دی هر څه کولی شي ومن حيث خرجت فول وجهك او د کوم ځای نه چې ته ووتې نو واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام مخ خپل طرف د مسجد حرام ته رسول اسلام د کوم ځای نه وتی دی مکې نه ویستلی شوی دی که اوس هغه طرف ته خپل مخ اړه تاکید دی بیا
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ او یقینا دا حق دی د طرف د ربستانه. مخکې وی کنه مسله سخته ده، نو چې سخته ده نو الله بار بار تاکید کوي. ښه اوس ګوره یو څو آیته شاته وی حق ستا د رب د طرف نه، شک به نه کوې. د هغې نه مخکې وی دا کار ګران دی خو الله آسان کړی دی، بیا وي مخ هغه طرف ته که. اوس بیا وی دا ګوره حق دی ستا د طرف نه، د الله د طرف نه تا ته درغلی دی او مخ واړوه د کعبې طرف. مسله ګرانه ده او صرف په دې نه وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. دې کې مسلمانانو له بیا تیزي ورکوي، الله به درله ډېر اجر درکوي. لوی امتحان د باندې راغی، الله نه دی غافله. یره هغه چا ته چې څوک یې نه مني چې ګوره الله غافله نه دی، د دې به سره حساب کوي. بیا ورته اوس وایي ګوره ومن حیث خرجت، او د کوم ځای نه چې ته ووتې، فول وجهک شطر المسجد الحرام، نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم، او هر ځای چې یې تاسو، فولوا وجوهکم شطره، نو واړوئ مخونه خپل په طرف د کعبې. بیا تاکید بار 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 بار. ولې دا دومره بار بار الله رب العزت دا خبره ذکر کوي؟ نو علما بعض خو وي دا تاکید دی، بعض دا وی چې اول پیر چې کوم امر شوی دی نو هغې کې خو الله خبر ورکو چې قبله بدله شوه. په دویم پیر بیا ولې وي د دې خبرې یقیني کولو دپاره چې دا ګوره حقه خبره د الله د طرف نه. په دریم پیر ولې وي چې د یهودو حجت ختم شي، د هغوی د شبهې جواب وشي. او بعض علما ویلي دي وی دا اول پیری چې ویلي دي د دې لپاره چې قبله بدله شوه اوس خبر اوسئ. دویم دا حکم د مسافرو دپاره دی، نو دا بل حکم هغه خلکو دپاره دی چې هغوی په خپلو ځایونو کې دي، په حضر کې دي. معنی ده که ته په سفر کې او که ته په حضر کې، قبله کعبه ده. الا څه؟ الا نفلي مونځ په سورلۍ باندې کول په سفر کې. نفلي مونځ په سورلۍ باندې کول په سفر کې چې د سورلۍ کم طرف ته مخې کولی شي، دا استثنایي حالات دي. ولې الله رب العزت دا قبله بدله کړه؟ اوس په دې کې یو بل حکمت هم بیانېږي. لئلا یکون للناس علیکم حجه، د دې دپاره چې نشي د خلکو په تاسو باندې څه دلیل. خلک څوک دي؟ یهود. یهود به څنګه به موږ دلیل نیسي؟ هغوی ته په تورات کې ویلی شوي چې د آخرني نبي قبله به کعبه وي، نو که الله وایي دا قبله ما ستاسو نه یې بدله کړې، نو یهودو به د باندې بیا دلیل نیولی و چې تورات کې خدا دی او ستا خو مخ بل طرف ته دی. او دغه شان دلیل به د مشرکانو هم شي. اوس د مشرکانو دلیل څنګه دی؟ نو مشرکان به ورته دا وایي چې تاسو بار بار یادوئ چې موږ په ابراهیم علیه السلام پسې روان یو، موږ په ابراهیم علیه السلام پسې روان. نو ابراهیم علیه السلام خو کعبې ته به مخ کوو، نو د هغوی خبره په کوم تکمیل شوه؟ اعتراض د هغوی هم ختم، اعتراض د یهودیانو هم ختم. دا به بل حکمت. الا الذین ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوی نه. الله وی ظالمان ګوره بیا هم تاسو نه معاف کوي، ظالمان بیا هم تاسو نه معاف کوي. تاسو که دا مخ کعبې ته هم وګرځو که نه، خو چې په دې یهودو کې کوم ظالمان دي که نه، بیا هم تاسو نه غلي کېږي. نصاراو کې مشرکانو کې چې کوم ظالمان دي، ګمراهان دي او هدایت په نصیب کې نشته، هغوی بیا هم تاسو نه غلي کېږي. فلا تخشوهم واخشوني، نو مه یریږئ د هغوی نه او یریږئ زما نه. دا تربیت دی. ګوره الله وایي چې کله یو شرعي مسله ته بیان شي که نه، مخلوقاتو نه مه یریږه، یریږه د الله نه. و دې ځای کې دا خبره راتله. ګوره زموږ پښتانه چې وایي خلک به څه وایي، یعنې مدینه کې دا خبره کېدی شو چې خلک به څه وایي، او یقیني خلک به څه وایي. یهود به څه وایي، نصارا به څه وایي، مشرکان به څه وایي، منافقان به څه وایي. الله وایي دې طرف ته به توجه نه ورکوي چې خلک به څه وایي، نه به د خلکو نه یریږي. یریږي به د هغه رب نه د چا دپاره چې ته بندګي کې. الله وایي مخکې دا خبره بیان شوه
چې دا قبله ما تاسو له په دې بدله کړه چې تاسو نه غوره امت جوړ کړم. خبره بیان شوه که نه؟ یو بله خبره هم ده، الله وایي د دې دپاره مې دا کار وکړو ولأتم نعمتي علیکم، او د دې دپاره چې زه پوره کړم نعمتونه خپل په تاسو باندې. الله غواړي چې د رب العالمین نعمت په موږ باندې پوره شي، او هغه نعمت د الله دا دی چې غوره امت له غوره قبله ورکړم. نو ځکه الله دا کار وکړو، دا د الله احسان دی. وایي ما دا خپل نعمت پوره کوو په تاسو باندې. ولعلکم تهتدون، او د دې دپاره چې تاسو نیغه لار ومومئ. الله وایي زه غواړم چې تاسو هدایت ته ورسوم، لکه چې څوک د قبلې په دې مسله کې د الله حکم ته تابع شوی دی هغه نیغې لارې ته رسېدلی او هغه نور ګمراهان شوي دي. نو بعض علما مفسرین وایي دې نه دا مسله راووته چې کعبه هغه د هدایت د موندلو ځای هم دی. ګورې ډېرو خلکو ته ګوره الله په دې کعبه کې هدایت کړی، مسجد حرام کې د چا عقیدې برابر شوي دي، د چا اعمال برابر شوي دي، چا فحاشیانې پرېښودي دي، چا ډمتوب پرېښودی، چا حرام پرېښودي. نو دا خبره دې آیت کې دننه پرته ده چې دغه ځای د هدایت دی. او صرف دا نه، الله وایي نعمت پوره کول داسې دي، مخکې وایي که نه زه غواړم چې نعمت پوره کړم که نه، نو نعمت پوره کول څنګه دی؟ الله وایي واوره که نه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، لکه څنګه چې ما درلیږلی دی په تاسو کې رسول ستاسو نه. دا نعمت پوره کول نه دي، بل نعمت به څه وي؟ نو اوس سوچ کوه، رسول رالیږلی دی په منځ کې او کعبې راله قبله وګرځوله، او الله زموږ رب دی او قرآن زموږ کتاب دی. دې نعمتونو ته ګوره. او آیتونو کې تیر شو وکذلک جعلناکم امة وسطا، او تاسو امت غوره امت یې. څومره احسانات الله به موږ کړي. رسولا منکم په تاسو کې دلیل دی چې په ذات ته اعتبار سره رسول وسلم څه دی؟ انسان دی. ځکه چې الله په تاسو کې، نو دا بریلیان او بعض صوفیان حضرات چې دې ټکي پورې نښتي دي چې رسول نور دی د ذات په اعتبار سره بې دلیله لګیا دي. دا خبره په قرآن کې ځای په ځای راشي. ها که څوک وایي چې د رسول وسلم صفت نور دی، دې کې اوس خبره نشته. دا قرآن کې هم دا خبره ده او رسول وسلم ورڼه. لکه خلک وایي که نه، وایي د دې علاقې هغه پلانی علیم د دې علاقې دپاره رڼا ده. نو هغه علیم ذات رڼایي، صفت یې رڼا ده، یعنې ده سره هغه خبرې دي چې هر څه پې رڼا کېږي. رسول وسلم په اعتبار د صفت نور دی، خو په اعتبار د ذات هغه زموږ په شان انسان دی، بشر دی. یو بې دا دلیل دی، دا شماروئ بیا یتلو علیکم آیاتنا، چې لولي به په تاسو باندې ایتونه زما، ویزکیکم او پاکوي تاسو لره، ویعلمکم الکتاب والحکمه او ښیي تاسو ته قرآن او سنت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او ښیي تاسو ته هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېدئ. دا خبرې مخکې وضاحت شوی دی که نه دی شوی دی؟ خبرو د دې خبرو وضاحت مخکې شوی دی چې کتاب او حکمت څه ته وایي او پاکول څه ته وایي. دا ټولې مسلې مخکې تېرې شوي. خو هسې یو مخ دوه شاته لاړ شي او 129 آیت کولاو که 129 129 کولاو دی کو څه دی؟ ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې ده، یا الله په دوی کې پیغمبر راولېږه چې آیتونه ستا بیانوي او دوی ته ښایي قرآن او حدیث او دوی لره پاکوي. یو څو آیته بعد الله وایي دغه دعا ما قبوله کړې ده، ما درلېږلی تاسو. دلته دا خبره ذکر کړه چې ما په تاسو احسان کړی دی، ما تاسو ته پیغمبر درلېږلی او دغه پیغمبر کار هغه دا دی او وایي ښایي تاسو ته هغه خبرې چې هغه تاسو ته نه وي معلوم. ښه دلته دا مسله یاده کړئ، دا خطاب چاته دی؟
چې دا پیغمبر تاسو ته ښې خبرې هغه چې تاسو نه یې معلوم الله چاته وایي ټولو مسلمانانو ته ولې صحابو ته ټولو مسلمانانو ته په دې کې د دنیا چې څومره اولیاء الله دي هغه پکې رالو که رانلو دلیل دی په دې باندې چې علم الغیب د چا سره نشته ځکه چې الله وی دا پیغمبر ښایي تاسو ته هغه خبرې چې تاسو ته نه وي معلومې ښه دې پیغمبر ته چا ښوولي دا ورته الله ښوولي دي او دا په دې هم دلیل راشي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان الله وی تا ته نه د قرآن پته نه د ایمان تفصیل معلوم دا خو ما ته پوه کړی الله دلیل دی چې د پیغمبر سره علم الغیب هغه نشته نو که په دې قرآن ځان پوه کړو که نه نو په ډېر څه به پوه شي اوس الله وایي چې ما د سره دومره ښه کړي دي فاذکروني اذکرکم نو یادوئ ما زه به یادوم تاسو واشکروا لي او شکر ادا کوئ زما ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ زما دوه خبرې شوې ما یادوئ او دویم زما شکر ادا کوئ نو که ما یادوئ زه به تاسو یادوم او که ما هیروئ زه به تاسو هیر کړم دا خبره هم شته قرآن کې الله به وایي مجرمانو ته د قیامت په ورځ وایي تاسو دا ورځ هیره کړې وه زه مې هیر کړی وم ځکه ما نن هیر کړي دې باندې ډېر دلایل دي حدیثونه ما نه به دا خبره ډېره اوږده شي زه نه غواړم چې خبره اوږده کړم او حدیث کې راځي رسول وسلم وایي الله وایي چې څوک ما په یو مجلس کې یاد کړي نو زه دې یاد کړم د ده د مجلس نه په غوره مجلس کې د ملایکو مجلس کې او چې څوک ما د ځان سره یاد کړي زه هم د ځان سره یاد کړم نو چې الله دې یادوي ته به بیا ځای شي خو شرط دا دی چې ته به یې یادوي ته یادوه ته یادوي بیا مفسرینو دې ډېر ښکلي وضاحتونه کړي دي وی ما یادوه په راحته کې زه به دې یادوم په سخته کې ما یادوه په عبادت کولو سره زه به دې یادوم په ثواب درکولو سره ما یادوه ایمان راوړو سره زه به یادوم تا په آخرت کې چې جنت بدله درکوم او داسې نور ډېر وضاحتونه شي بیا به خبره اوږده شي نو ما یادوئ الله وایي زه به تاسو یادوم فاذکروني اذکرکم ما یادوئ زه به تاسو یادوم امام حسن بصري ډېره ناشنا خبره کړې ده وایي اذکروني فيما افترضته علیکم اذکرکم فيما اوجبت لكم على نفسي تاسو ما یادوئ په هغه څه کې چې ما د باندې لازم کړي دي زه به یادوم تاسو په هغه څه کې چې ما په ځان لازم کړي دي چې تاسو له به یې درکوم معنی تاسو بندگی کوئ نو بندگی چې ته د الله کې نو ته الله یادې الله به تا پسې یاد کړي عبادت چې ته وکړې څه به در درکړي ثواب به درکوي جنت به درکوي راضي کېږي به نه دا ټولې خبرې دې کې نه راځي بیا د الله یادول په ژبه مې د الله یادول په زړه کې مې د الله یادول په اندامونو کې مې او په عامو درسونو کې دې وضاحت شوی دی بله د الله وایي چې زما شکر ادا کوئ او ناشکري مه کوئ دا خبره خو قرآن کې به راشي الله وایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکر ادا کوئ نو زه به دا نعمتونه تاسو ته ډېر کړم دومره احسانات یې موږ سره کړي دي الله وایي بیا ناشکري مه کوئ که نه شکر ادا کوئ هر وخت د الله او یوازې دا نه دا خو د الله غټ احسانات دي د دین یې راکړی دی او د پیغمبر او د قبله او قرآن زموږ دا ټول ژوند د الله په احساناتو کې ډوب دی ټول ژوند او لرې نه ځو زه تا ته هغه پټې خبرې نه رایادوم او هغه خبرې ته نه رایادوم چې تا ته معلوم وي د الله نه بعد بل چا ته نه دي معلوم دا موږ چې دلته ناستو دا احسان د الله نه دی دا زړه چې زموږ درزېږي دا احسان د الله نه دی دا بدن چې زموږ روغ دی دا احسان د الله نه دی د دیندارۍ توفیق چې الله راکړو دا احسان د الله نه او داسې پسې بیا نو موږ داسې وخت په موږ نه راځي چې موږ د الله د احساناتو نه بهر ته وځو هر وخت موږ د الله په احساناتو کې اوس د دې آیت نه بعد مؤمنانو ته به الله رب العزت تربیت ورکوي هغوی ته به یو څو خبرې ښیي خو د هغه تربیت نه مخکې رب العالمین دوه خبرې مؤمنانو ته ښیي چې یو به صبر کوئ
بل به مونځ کوئ. ولې الله رب العزت د صبر دا خبره د دې احکاماتو نه مخکې کوي؟ مطلب دا دی چې په تاسو باندې ډېر سخت حالات را روان دي، دې کې به صبر کوي. بله چې مؤمنان کله مدینې ته لاړو او د هغوی یو ملک قایم شو او هجرت وشو، مدینې ته کله چې لاړو بیا د هغې نه بعد د جهاد مراحل را روان دي او ډېرې سختې را روانې دي. رب العالمین مسلمانانو ته تاکید کوي چې صبر. دغه شان د یوازې د جهاد مسله نه ده. الله به اوس ځای په ځای وایي چې مال لګوئ. مال لګول اسان کار دی، ګران کار دی، صبر غواړي. الله به اوس موږ ته مسلې د عقیدې بیانوي، مسلې د قصاص، مسلې کورنۍ، مسلې د حج، مسلې د عمرې او ډېرې مسلې به بیانېږي. په دې باندې عمل کول صبر غواړي. نو ځکه د اول نه تا ته وایي چې ګوره صبر او صبر. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مرسته غواړئ د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره. دغه شان نصیحت الله چاته کړی؟ بني اسرائیلو ته کړی. دا جواب ویل دی د یرې و، هماغه جواب هغوی سړی ډاډه ووایي. چې کوم سړی جواب غلی غلی وایي د یریږي کیدي زما جواب غلط وي. بني اسرائیلو ته الله ویل ما تاسو ته په هغه ورځ ویلي ما دا امر به مؤمنانو ته هم راځي. ځکه زه وایم د الله کتاب ټول یو بل سره تړلی شوی دی، نو په اوله کې به ځان پوه کړو وروسته به پوهېږي. ښه مونځ کوئ او صبر، په دې سره د الله نه مرسته غواړئ. پوره تفصیل ذکر شوی. ان الله مع الصابرین، یقینا الله ملګری دی د صابرانو. دلته یو فایده یاده کړئ. مخکې الله وی شکر ادا کوئ، اوس وی څه کوئ؟ صبر کوئ. ژوند هم د دې په منځ کې د مسلمان یا صبر یا شکر. ځکه چې کراهت ده شکر دی او که سخته ده صبر دی. درېیمه لار بله کومه ده؟ هغه به بیا د بېدینه لارې چې نه صبر دی نه شکر دی، هغه بیا د بېدینۍ لار ده. او حدیث کې راځي رسول الله وسلم وایي، مشهور حدیث دی، امام مسلم راوړی، نور کتابونو کې هم دی، عجبا للمؤمن. رسول صلی الله علیه وسلم د مؤمن دا خبره ډېره عجیبه ده. لا یقضي الله له قضاء الا كان خیرا له. هر فیصله چې الله د دې مؤمن دپاره کوي به یې کې خیر. ان اصابته سراء فشکر كان خیرا له. کراهت پې راشي دې شکر ادا کوي په دې کې خیر دی. وان اصابته ضراء او که سخته پې راشي فصبر بیا صبر کوي كان خیرا له، نو هغه صبر د دپاره غوره شي. نو مؤمن په یو طرف کې هم تاواني نه دی، ګورې هر طرف ته څه ده؟ ګټه ده. دلته الله وایي ان الله مع الصابرین، الله د چا سره دی؟ صبر کوونکو سره دی. نو خبره یاده کړئ معیت د الله. معیت څه ته وایي؟ د یو بنده سره کېده د الله دا په دوه قسمه. یو عام معیت دی، لکه الله قرآن کې وهو معکم اینما کنتم، تاسو چې کوم ځای کې الله تاسو سره دی. څنګه تاسو سره دی؟ د علم، د لیدو، د اورېدو، د قدرت، د احاطې په لحاظ الله د هر چا سره دی. دې ځکه الله وایي زه د صابرانو سره یم. نو بیا خو به یو سړی دا اعتراض وکړي چې الله خو د هر چا سره دی. اوس که څوک صبر نه کوي الله د هغه سره هم دی که نه ویني اوري، د هغه په باچایي کې دننه دی، د هغه په احاطه کې. نو څه فرق شو دې کې هغې کې؟ نو فرق دا دې ته معیت خاصه وایي. معنی ده الله د ده سره دی، د ده مرسته کوي. او دا کوم چې عام معیت دی چې الله د هر چا سره دی، د هر چا نه خبر دی، هر څوک ویني، نو لازم خو نه دی چې د هر چا مرسته کوي. خو دلته مطلب سره چې الله د دوی سره دی، مطلب الله د دوی مرسته کوي، دا خاص معیت دی، د دوی ملګری دی. نو دې کې هغې کې دا فرق دی. اوس ګوره د مؤمنانو تربیت شروع شوی دی. اولنی تربیت د مؤمنانو دا وشو چې ما یادوئ او شکر ادا کوئ. دویمه دا چې صبر به کوئ. اوس بل تربیت د مؤمنانو کیږي چې سختې به راځي، صبر یې کوئ به که نه؟ سخته به کله داسې راځي چې د الله په لار کې به مرئ الله وایي. دا ګټه سخته ده. شهادتونه به پکې راځي الله وایي.
نو دلته ورسره د یو مسلې وضاحت کوي کله چې د بدر په غزا کې او دا صورت خو پاکو ورځو کې نازلې شوې مدینې ته چې مسلمانان لاړو دا شروع شوه صورت ته نازلېده دا په ډېر وخت کې نازلې شوې نو د بدر په غزا کې 6 مهاجرین او 8 انصار دا شهیدان شي 6 او 8 شو 14 کسان نو بیا بس بعضو منافقانو پکې دا خبرې کولې چې بس لاړو ختم شو او د دنیا مزې هم ختمې شوې او د آخرت مزې هم نشته او ځان یې تباه کو او دا خو جو ختم شو داسې شو دغه شو الله آیت راوړی کو نه الله وایي دا عام مړي خو نه دي څه خیال چې د الله په لار کې مړ شي دی عام مړی د الله وایي ولا تقولوا او موایئ لمن يقتل في سبيل الله فبار دا هغه چا کې چې ووژلی شي په لار د الله کې اموات چې دا عام مړي دي عام به ورسره لازم ووایي ځکه که د دې ترجمو کې چې مو وایي په باره د هغه چا کې چې ووژلی شو چې دا مړي دي نو خو الله وایي ووژلی شو چې ووژلی شي نو څه شي مړ شي که نو مړي خو دي مطلب دا چې عام مړي نه دي او خو داسې حساب و چې لکه دا عام مړي دي دنیا مزې ختمې شوې او دا چېرته لاړو دا الله وایي داسې عام مړي خو نه دي چې مزې ختمې شوې د دوی خو د مزو ژوند سټارټ شو د مزو ژوند شروع شو دا مطلب دی دلته ها 2 مسلې اولنۍ لمن یقتل فی سبیل الله په لار د الله کې چې مړ شي ګورې د قوم دپاره نه د ځمکې دپاره نه د ریاکارۍ دپاره نه د زور راښکاره کولو دپاره نه جهاد هغه دی رسول وسلم حدیث کې وضاحت کړی صحیح جهاد هغه دی چې هغه د الله د دین دپاره وشي نو دا خبره د هغه چا روانه ده بله مسله هر څوک چې جهاد کې مړ شي هغه ته موږ شهید نه شو ویلی الا دا چې الله او د الله رسول ورته شهیدان ویلي صحابه کرام شو دا خو یقیني خبره چې جنتیان دي خو عام چې کوم مؤمنان دي د هغو باره کې موږ دا ټکی نه شو ویلی چې شهید شوی دی ولې ځکه چې شهادت ګوایي دا د جنت ګوایي ده شهید جهنم ته خو نه ځي که نه شهید چېرته ځي جنت ته ځي نو چې کله ته دا وایي چې پلانې شهید دی نو څه مطلب شو یعنی پلانې جنتي دی نو دې ځکه به ورسره ته مشیت د الله ذکر کوې داسې به وایې چې پلانې انشاءالله شهید دی او پلانې که الله وغواړي شهید دی او پلانې الله دې کړي چې شهید وي داسې خبره به کوي او ځکه حدیث کې راځي رسول وسلم وایي یو کس مړ شي په هغه جنګ کې چې د کافرانو او د مسلمانانو پکې مقابله خو نیت یې الله ته معلوم دی موږ ته د چا نیت څه معلوم دی لکه اوس یو سړی د مسلمانانو په صف کې د کافرانو سره مقابله کوي او دی جاسوس دی موږ ته پته لګي او دی مړ شو پکې ځه خلکو یې پلانې هم شهید شو نو خو شهید نه دی هغه شهید نه دی نو ځکه دا خبره یاده کړي او په دې باندې امام بخاري باب هم تړلی بعضو نورو محدثین چې شهید جزم به نه کوي د چا د شهادت چې او یقیني دا شهید دی ته به داسې پلانې انشاءالله شهید شي پلانې الله دې کړي چې شهید شي بعض وایي دوی ته به مړي نه وی دا ما سره یو پیر یو کس نښته وایي شهید ته به مړی نه وی نو ما څه به ورته وی وی الله وایي چې مړي ورته مه وایي نو ما الله وایي چې لمن یقتل فی سبیل الله چې څوک ووژلی شي دې به څه وایي نو هغه اصل کې د آیت باندې پوهه نه وي مطلب چې عام مړي ورته مه وایي بعض مفسرینو ډېره ناشنا خبره ذکر کړې ده ډېره ناشنا وایي داسې مړی ورته مه وایه چې دی په دنیا کې مړ شو دی په برزخ کې مړلی آخرت کې مړلی نه 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 دی صرف دنیا کې مړلی نور دی برزخ کې ژوندی دی ښه د عزت ژوندی دی او آخرت کې هم الله تعالی د عزت ژوند ورکوي نو دا ښکلی وضاحت دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بله مسله یاده که په تادۍ سره چې شهیدان 3 قسمه دي ما عامو درسونو کې دا ټولې خبرې ذکر کړي دي ګور شهیدان 3 قسمه چاته یاد دي یو هغه شهید دی چې کوم منو دی په دنیا کې باطل کو شهید ثابت بل هغه په دنیا کې شهید دی آخرت کې نه دی دریم هغه شهید دی چې په دنیا کې دی او آخرت کې دریم هغه په آخرت کې په دنیا کې دی یو شهید
د دنیا او د آخرت دی. دنیا او آخرت کې شهید، او هغه شهید چې د الله په لار کې مړ شي، شهید شي او نیت یې د الله لپاره، نو دی په دنیا کې هم شهید، د آخرت کې هم. دنیا کې څنګه شهید دی؟ یعنی په ده باندې هغه احکامات جاری کي کوم چې شهید دپاره دي. غسل به نه ورکې، کفن به نه وي، کپړې به ترې نه وباسي، جنازه که پرې کې او که نه کې، دا د شهید احکام دي. ها آخرت کې دی شهید دی د الله په نیز، ولې ځکه چې اراده د الله دپاره، دا شهید د دنیا او د آخرت. شهید د آخرت او د دنیا نه دی. هغه لکه حدیث کې راځي چې څوک وسوځېدو په اور کې مړ شو، دا شهید دی. په چا دیوال راولیدو، دی شهید دی. اوبو کې ډوب شو مړ شو، شهید دی. یو زنانه ماشوم پیدا کېږي به یې کې مړه شي، دا شهید ده. د خېټې د بیمارۍ نه چې څوک مړ شي، دی شهید دی. په داسې بیمارۍ کې چې اخته شي چې د هغې علاج نه وي او په هغې کې مړ شي، دی شهید دی. دا شهیدان د آخرت دي. دنیا کې په دوی باندې د شهیدانو احکامات نه جاری کېږي. یعنی دا نه چې دله به غسل نه ورکې، دله به جنازه نه، نه، به ده به غسل هم ورکې، دله به کفن هم ورکې، به ده به جنازه هم کې. نو دی شهید کوم ځای کې دی؟ شهید په آخرت کې دی. دریم شهید دی د دنیا او د آخرت نه دی، او هغه کس چې هغه د ریاکارۍ دپاره وتلی جهاد له، یا د ځمکې دپاره، یا صرف د قوم او تعصب دپاره. نو ظاهره کې خو موږ ته د نیت نه دی معلوم که نه، نو موږ وله کفن هم نه ورکو، موږ به په جنازه هم نه کوو، موږ یې لامبو هم نه، ځکه چې څه دی؟ شهید دی. خو په کوم ځای کې؟ دنیا کې، آخرت کې نه دی. پوه شوئ که نه یې پوه؟ او زموږ په ملکونو کې خو شهید ټکی دومره آسان دی. او د هر چې د چا د هر سړي خوښه ده نو خپل مړي ته شهید وایه، هغه بل ته وایه مردار شوی دی او هلاک شوی دی او مړ شوی دی، خپل ته شهید و. دا لکه ته به د سره سرټیفیکیټ دی. پلانې لکه چا سره خبرې اترې واوړېدې او دی به پکې ظالمي مړ شو، هغه شهید شو. خوش نصیب والله ولو شهادت ورکو. حالانکه هغه تللی و د دې کس د وجلو دپاره، خو هغه بې را مخکې شو. دوی په لاسنیوي کې وایي بس دا نیت یې وایي صفا وجو، الله وله شهادت ورکو. نیت د هغه څه صفا و؟ تماچه راغځي یو سړی ووجو او ته نیت یې صفا و. بس پکې داسې ناروا شروع کړي په دې لاسنیوي کې که نه. سړی دته څه سړی وي سپین ډاګه وي، الله ورته شهادت نصیب کړو. شهادت داسې څه ډوډۍ خوراک دی چې به ده ته مړی واغېسته او شهید شو. او څوک څه او څوک څه، نو شهید ټکي کې ګزاره کوئ، دا اوچته مرتبه ده. ها بله دا خبره یاده کوي چې د شهادت دا مرتبه چې ده یقیني، خو موږ وایو چې الله یې چاله ورکوي چاله نه ورکوي، هغه الله ته علم دی. موږ ظاهري احکام او حالاتو ته ګورو، موږ به څه ته ګورو؟ ظاهري احکاماتو او حالاتو ته. په نیتونو باندې فیصلې هغه موږ نشو کولی. یو سړی دا وایي چې نه 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 دا دروغجن و، دا دوکهباز و، نه موږ ته پته نشته. نو ځکه ګوره حالې ما په اوله کې تاسو ته بیان کړو چې پلانې انشاءالله شهید دی. د ډېرو جاخونو دې ځان بچ کړو. یعنی پلانې که الله وغواړي شهید دی، بس خبره ختمه شوه. نو اوس که دی صحیح مؤمن دی، رښتینی یو شهید دی، او که نه دی یو نه دی، موږ خپله غاړه ازادي کړه، موږ خپله غاړه ازادي کړه. دې کې ډېر احتیاط کوو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکې دوی ژوندي دي مګر تاسو نه پوهېږئ. دې آیت ته چې دا قبر پرست او صوفیان او بریلیان راورسي، هسې ورته راسي خاندي را خاندي. په ټول تفسیر په دوره کې دوی دغه یو څو آیتونه وایي او دې سره ودرېږي تفصیل کوي، نور داسې روان وي تېرېږي. دا وګوره که نه وایي په وهابیانو باندې څنګه رد دی؟ الله وایي ژوندي دي، ژوندي دي الله وایي. نو صحیح ده که نه؟ الله وایي دا چې کوم ووجلی شي، دې وجلی شوي ته وایي تاسو څه وایئ؟ په دې ټکي کې راټینګ کړه، دې وجلی شوي ته تاسو څه وایئ؟ دا یو عالم خبره کوله، وایي زما خوا ته یو کس راغی چې د هغه دا عقیده وه چې رسول الله وسلم قبر کې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی دی. دا عقیدې والا وی راغی ما ته وایي چې تاسو چې دا رفع الیدین کوئ په منځه کې،
دا د رسول وسلم اخرنی عمل خو نه و. خیال کړی دا خبره خلک کوي وی اخره کې رسول وسلم پرېښودي وو او څه وخت دپاره یې کړي وو بوتان یې پرې غورځول د منافقانو اطرافونو نه او بیا یې پرېښودي. ما ورته ویل څه وی چې دا خو اخرنی عمل نه و اخره کې رسول وسلم نه کوو. ما چې ښه لکه رسول وسلم وفات شوی دنیا نه تللی وی چې څنګه ما چې ته خو چې اخرنی عمل اخرنی خو د هغه چی چې هغه مړ کېږي نو د پیغمبر اخرنی عمل کوم ځای کې دا خو ژوندی دی ته وی بس سړی به بله کې راګیر شو بیا یو غر ویشتو بل غر ویشتو ځکه چې هغه خو چې ژوندی دی همیشه دپاره نو چې همیشه دپاره ژوندی دی نو اخرنی عمل بیا څنګه دی بیا خو د هغه دپاره اخرنی عمل نشته. نو د چې کوم سړي دا مسله ګډوډوي که نه دی راګیر شي وایي نه الله وایي چې مړي به ورته نه وی ژوندي دي ځکه خو یې موږ قبرونو ته پراته یو. نو دوه خبرې لمن یقتل چې ووجلی شي وجلی شوي ته تاسو څه وایئ په چړو وهلی شوی الله دې وبخي هغه پلانی په چړو وهلی شوی مړی به نه وي الله دې وبخي بس داسې غلی غونته کې پروت و غلی پروت و خو مړ به نه وی مړ ټکي سره یې نه لګي الله دې وبخي ښه یاره وي ښه په خپله لګیږي که نه الله دې وبخي وي قبر ډېر مزدار راغی او کفن او داسې ښکلی پروت وي نو دا د ژوندي سره کېږي قبر ته دې مکوز کو صفت ولم کوي چې قبر یې ښه او وی جنازه کې ګڼه ډېره وه جنازه ته به ژوندو کې ګوره چې خبرې بنیاد ګډوډي که نه راروانې ټولې مسلې به دې ګډوډي رب فیصله وکړه که نه وی ژوندي دی خو هغه ژوند تاسو ته پته د هغې نشتي ځکه چې دا برزخ ژوند دی ولکن لا تشعرون بس خبره ختمه شو. نو موږ وایو شهیدان ژوندي دي په برزخ کې هر چې د دنیا ژوند دی هغه ختم شوی دی بس مړه دي زموږ دپاره څه دي ژوندي کوم ځای کې دي برزخ کې. نو که اوس څوک وایي چې ژوندي دي نو وضاحت به کوي شهیدان ژوندي دي وضاحت څه دی په برزخ کې ژوندي دي او د برزخ د ژوند پوره تفصیلي معلومات چا سره دي هغه الله سره دي. ښه انبیا ژوندي دي په برزخ کې شهیدان ژوندي بلکې ټول مؤمنان ژوندي دي خو دنیا نه سړی مړ شو که نو ته چې بیا صرف دی شهید ته پروت دی چې دی ژوندی دی نو داسې خو هر مسلمان ژوندی دی په برزخ کې د برزخ ژوند خو اشتي که نه د دنیا د ژوند په شان نه خو د برزخ ژوند نو بیا خو هر یو قبر ته پرېوځه ځکه چې هر یو چې دی څه دی هر یو ژوند دی دا اوس په بله خبره کې راګیر شو. نو اصل مسله دا دی چې بنیادي ګډوډ دی. الله وایي سختې به راځي ولنبلونکم او خامخا موږ به امتحان راولو په تاسو. اول زما د امتحان وضاحت کړی چې امتحان د څه دپاره او امتحان د الله څنګه چې الله راولي او امتحان مخلوق ولې راولي مخلوق چې د مخلوق نه امتحان راځي ما بلس کې وضاحت کړی الله امتحانونه به لازم راځي دا فیصله د چا ده او یو سړی لګیا دی یا الله داسې ژوند راکړه چې د سره پکې سخته امتحان نه وي وبه شي داسې نشي کېدی خامخا به امتحانونه راځي بشیء په معمولي شي سره بشیء امتحانونه دومره غټ نه دي ګورې خو چې ایمان د سړي کمزوری شي سړي ته سم غټ ښکاره شي. قسمونه یې راغلي من الخوف د یرې نه والجوع د لوږې نه ونقص من الاموال او د کموالي د مالونو نه والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوو نه. نو د الله د امتحان یو شکل نه وي یره راتلی شي یره لوږه راتلی شي د مال کمی راتلی شي په نفسونو کې کمی راتلی شي خپلوان مړه شو ملګري مړه شو میوو کې فصل کې کمی راتلی شي خو الله وایي بشیء ګوره معمولي
مثال بل درکم زمونږ نه نفسونه کم شوي دي که نه دي کم شوي نو ډېر را سره شتي که ډېر رانه تللي دي چې زمونږ سره ژوند دی زه هغه نو داسې نه ته شاته لاړ شي چې تا خبره وکړي چې پښتانه بني اسرائیل شا کې د هغه وخت نه څومره مړه دي چې زمونږ سره واسطه ده ډېر شتي یو څو نشتي دا امتحان په معمولي دغه سره دی ها رزق کې کمی ټول عمر له خو سړی وږی نه که نه ورځ نیمه داسې راشي چې سړی وږی دی ابتر راله میاشت راله عایشه رضی الله عنها وی زمونږ په کور باندې به میاشتې او میاشتې تېرې شوې مونږ به اور نه و لګولی کور کې په میاشتو میاشتو لوږه په هغه انسان راغلی دی چې رب العالمین ته د هغه نه محبوب بل مخلوق نشتی بیا تپوس ته وشو ام المؤمنین تاسو به څه خورو د ګزاره به م په څه کول وي کجورې اوبه نو د رسول وسلم د کور دا حال دی همیشه خو نه ده که نه بله دا والی مونږ به داسې ووایو چې ټول عمر لوږه ده داسې به ووایو چې ټول عمر لوږه دا عمر څومره دی شپېته اویا اتیا بیا به همیشه خو نه ده که نه که نه همیشه ده نه ده همیشه زړه مه کتبره کوئ ما تاسو ته ویلو د دنیا امتحان هم نیمګړی دی او د دنیا نعمتونه هم نیمګړي دي امتحان یې داسې نیمګړی چې همیشه نه دی او نعمتونه یې داسې نیمګړي دي چې هغه هم همیشه نه دي نو په نعمتونو باندې دوکه نه شي او په امتحانونو کې بې صبره نه شي د امتحان څه وخته پورې بیا ختم شي کله دنیا کې ختم شي او که بلکل ختم نه شي جو مړ شي ختم به شي کنه الله به دله اجر درکړي نو سره څه امتحان راځي مکمل نه راځي لکه اوس الله وایي د مال کمی مال کمی خو څه برخه به کمه شي که نه میوو کې څه کمی راشي که نه هر وخت خو ستا فصل نه خرابېږي هر وخت خو ستا د فصل د ځمکې میوې نه کمیږي که نه یو وخت کې امتحان راځي وبشر الصابرین او زیرې ورکه صبر کوونکو ته مخکې ووایي ګوره صبر کوئ اوس بیا وایي زیری ورکه دا څوک دي دا صبر کوونکي الذین اذا اصابتهم مصیبه هغه خلک دي چې کله ورسیږي دوی ته څه مصیبت هر قسمه مصیبت ګوره ذکر نه چې کم یو دی هغه د لوږې مصیبت دی د مال کمی دی د میوو کمی دی یره ده د نفسونو کمی دی بیماری ده هر څه چې دي هر مصیبت چې هغوی ته ورسي قالو وی هغوی انا لله یقینا موږ د الله یو وانا الیه راجعون او یقینا خاص موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو الله اکبر څه ښایسته کلمات انا لله وانا الیه راجعون انا لله موږ د چا یو د دې څه مطلب شو موږ ته پته ده الله بندوي ته د هغې نه مخکې واورېدې لا موږ په دې کې انا لله کې یو انا الیه راجعون ته لا نه یو راغلي دې کې شک نشي دا خبره صحیح ده واضح او ذهن ته دغه راځي چې څه چې دا هم د الله یو څه چې واوسو دا هم د الله دی خو انا لله موږ ټول د الله یو کې یو بله خبره ده نه پرته لکه زمونږ د الله دې زمونږ د الله یو څه نه راکړي او عمل دا ټول د الله دی تکلیف ده کېدی شي کېدی شي هسې ګورې چې کله سړی دماغ استعمال کړي څومره خبرې مخې له راځي د ټولو ملګرو چې دا خبرې پرې دا صحیح دي موږ د الله دپاره ژوند تېرو زموږ دا صبر د الله دپاره دی موږ د الله یو څه چې دي د الله دي څه چې واغېستو دا د الله دي دا ټولې خبرې وګوره دا فایده د علم د مجالسو خو زه درته یو خبره ذکر کوم ستاسو ذهن ته رانله انا لله
سړي باندې سخت راغلی انا لله موږ ټول د الله یو موږ ټول د الله یو چې الله راسره څه کوي کولی شي خیال هم دی که نه دی نو چې موږ ټول د الله یو نو اوس هغه د چا مال کموي د چا هغه ډېروي څوک یې بیمار کړی دی څوک یې روغ کړی د چا یې مور مړ کړی د چا یې پلار مړ کړو څوک یې بوډا کو څوک یې کمزوری کو وایي موږ ټول د الله یو صرف زمونږ مال د الله نه دی چې خبره ماله پورې ده نه زمونږ ځمکه صرف د الله ده موږ ټول د الله یو نو چې موږ ټول د هغه یو نو بیا هغه کولی شي فیصلې یوه او دویمه چې موږ ټول د هغه یو نو فیصلې هغه کوي او د هغه په فیصلو کې خیر وي دویمه دا چې وانا الیه راجعون موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو یو ورځ را روانه ده الله به راله دې مصیبت اجر راکوي موږ به هغه ته واپس کیږو دا دې طرف ته اشاره ده سخته په یو سړي باندې راله که نه د انا لله و انا الیه راجعون څه مطلب دی و انا الیه راجعون الله له به ورشم د دې سختۍ اجر به راله راکړي بله مسله بعض خلک ما لیدلي دي چې کله داسې سخته پوره شي وي انا لله دا نیمګړي کلمات دي دا هغه کلمات نه دي کوم چې الله ذکر کړي دا داسې نه دي خو بعض کسان لا حول دې څه ورته لا حول خبره چې کې پوره به کې او لکه څنګه چې بعض خلک سلام وایي سلام پته نه شي چې دا شارټکټ او د اختصارات د کوم ځای راغلي انا لله لا حول سلام شرعي چې کوم اذکار دي هغه به پوره وي بیا دې سره بله دعا هم د چا ته یاده ده اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ها حدیث کې هغه ام سلمه رضی الله عنها روایت دی او تاسو معلوم دی چې کله د هغې خاوند مړ شو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا دعا وکړو وی ته وایي چې الله ماله په مصیبت کې اجر راکړه او دې په بدل کې دې نه غوره راکړه نو هغې رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله د ابو سلمه نه لا غوره وبګي څوک کي خاوند ورته ګران رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه ته ووایه هغې وی من اين لي خیر من ابي سلمه ابو سلمه نه غوره ابو سلمه خو څوک و سبحان الله وی بس زما عدت ختمېدو او یې زه لګیا وم خپلو کپړو له مې رنګ ورکو کپړې مې برابرولي او بیا خپل بالښت مې برابرو صادر ما لکه عدت ختم شو که نه عدت کې خو په ډېرو شیزونو باندې پابندي د ډول سینګار جامې او دا هر څه نو هغه دې هر څه تیارول نو دې کې چې ګورم رسول وسلم ور وټکو چې ور وټکو بس ما ورته چې بالښت برابر کو طلایي مې ورته خوره کړه په هغې رسول وسلم کېناستو ما خپل لاسونه وینځل دغې چاته ما کار کو وی ما ورته ویل چې یا رسول الله تاسو رالی خدمت وی زه راغلی یم ستا غوښتنه دا د هغه دعا اثر دی دا د دعا اثر دی چې وی الله دا چې څه دې واغېستو دې په بدل کې ماله غوره راکړه نو بیا به ام سلمه په خپله وی ابدلني الله بأبي سلمة خيرا منه والله مالا د ابو سلمه نه غوره راکړه هغه رسول صلی الله علیه وسلم نو په مصیبت کې صبر او دا دعا د صبر ډیر زیات فضیلتونه دي دلته زه نشم بیانولی به رانه خبره اوږده شي صرف یو خبره ته کوم هغه دا ده چې رسول صلی حدیث کې وی صبر هغه صبر دی چې د مصیبت په اوله کې الصبر عند الصدمة الأولى صبر مصیبت په اوله کې دا یو نیم خپل زړه تش کړي د درې څلور ورځې چغې چغارې ووایي او د جاهلیت خبرې وکړي او ګریوانونه وشلئ او ویښته وباسي او د جاهلیت هغه چې څه خبرې دي هغه وکړي بیا درې ورځې بعد بس صبر هم دی نو د الله پیسې دي اوس یې صبر کوي داسې صبر دی هسې چې ووهو هغه ته وکړو صبر خو پته په اولنۍ صدمه کې لګي رب العالمین به ورکوي دوی له څه اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه
دغه کسان په دوی باندې ثناګانې دي د طرف د رب د دوی نه ورحمه او رحمت دی واولئک هم المهتدون او دغه کسان هم دوی لاره موندونکي دي په دې خلکو باندې صلوات دي درود دي د الله د طرف نه الصلات د الله د طرف نه د بنده ښه صفات بیانولو ته یعنی الله د دوی شان بیانوي په اسمانونو کې او الله پې رحمتونه راوړي او دا خلک په هدایت دي په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې خو دوی د هدایت پته ولګېده که نه کوم ځای نه ولګېده صبر یې وکړو نو آخرت کې هدایت څه دی جنت ته لاړو صبر چې کله ته په مصیبت کې وکړي که نه نو تعالی الله هدایت د دنیا او د آخرت یې درکو او رب ستا تذکره په اسمانونو کې کوي ورسره رحمتونه به د باندې راوړي او را به شي انشاءالله هغه ایتونه رب العالمین ګوره د صبر اجر نه دی ښولی چې څومره اجر یې دی را به شي الله وي بې حسابه اجر نو چې الله بې حسابه ووایي به څومره اجر الله دې موږ له صبر توفیق راکړي سبا به انشاءالله د 158 آیت نه شروع کوو نن موږ لږ منځ کې بیا ورو شو خو دا بعض خبرې لږ چې تفصیل دې نه کړی خو خیر ورو روټین به بدلیږي چې اوس موږ لږ روان شو ځکه چې مخې ته ثابت قرآن پروت دی الله رب العزت دې موږ له ژوند طاقت او توفیق راکړي چې دا کتاب آخري سر ته ورسو او الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي الله دې ورته زموږ سینه کولاو کړي الله دې ورته زموږ ذهن کولاو کړي الله دې ورته زموږ زړه کولاو کړي او الله دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله وسلم على نبينا محمد